دا لک چې دنو په عشق کې لیونی شو خاص څنګه چې په فلمونو کې کیږي کنه نو هغه شان نن چې دنو په ریل کې شو د ملګرو تاسو به هم حیران شئ ویډیو را سره مکمل وګورئ واقعیت سره شریک کوم لکه څنګه چې په فلمونو کې مالدار کورنۍ وي دغه جنۍ وي او یو غریب انسان وسره هغه وسه چې دنو مینه محبت وکړي نو دغه نه پس چې دنو سکیږي ویډیو را سره مکمل وګورئ ملګرو دې لک کہانی د تاسو واورید نو تاسو به هم حیران شئ چې دا په مینه کې په عشق کې پاگل شوی دی ملګرو دا لک چې دنو دینوم حارث دی ملګرو او د خیبر پختونخوا سره تعلق ساتي د دې تعلق چې دنو د میډل فیملی سره د ملګرو او د دې چې د کوم جنۍ سره مینا محبت شروع شوی نو هغه چې دنو هغه مالدار کورینه ملګرو 15 کال مخکې چې نو د حارث چې د دې جنۍ سره مینا محبت چې هغه جنۍ چې دنو د مالدار کورینه سره و دا په دې انتظار چې د جنۍ چې دنو د زما سره هم عشق شروع کی او د جنۍ وسره عشق مینا محبت نه و باغ ټیم کې او د چې دنو د خپل مور رشته لولېګله خپل مور ته ویل چې لاړ شو د جنۍ مال وکا چې خپل د دې مور چې دنو هغه مالدار کورینه لاړه او دغه نه د رشته د حارث لپاره غوښته جنۍ نو چې کله هغه هلته لاړه کنه نو د مالدار کور د خلکو سره عجیبه خبرې وکړلې ویل چې کنه تاسو زموږ د اوقات نه بهر یې کنه تاسو چې نو تاسو سره پیسې نشته او ډېرې خوش خبرې وسره وکړې دغه نه پس چې دا نو د حارث مور چې کله کور ته رااله کنه دغه په سترګې کې اوښ کې وي نو چې هغه د خپل حارث ته دا خبره وکړله نو حارث هم ډېر زیات خفه شو دغه نه پس چې د ملګرو 2 کاله پس چې نو دا جنۍ چې دا نو دا واده شوله او بل سړي له واده کړ نو حارث چې د مکمل طور باندې هغه چې دی نو هغه مزغو کار پرېښود او په عشق کې دومره لیونی شو د کور نه مکمل طور باندې غایب شو هغه په فوټپات باندې اوسېدو او په دې ځګونو باندې اوسېدو نو دغه په اخر کې چې دنو نشئی شو حارث چې دنو مکمل طور باندې نشئی شروع کړی دي مکمل طور باندې چې نشئی شو نو دیو چې دنو د کور خلک یې ولګید کنه او د حارث چې دنو د ومندو چې کله دا وکړو ته کنه وای مندو ملګرو هغه نه پس چې دنو د هسپتال ته ویل کله چې دا هسپتال ته ویل کنه او د هسپتال نه ډیسچارج شو نو مکمل طور باندې د چې کله بهر ته راغی د هسپتال نه نو دا بیا چې دنو ورک شو او جنۍ د حال کومه د ملګرو جنۍ چې دنو دا چې کله د بل کس له واده شو لکنه دا چې کله دغه واده ملګرو دې چې کله یو ماشوم وشو نو هغه هم د دنیا نه لاړ مل شو دغه نه پس چې دې کله دوی ماشوم وشو نو هغه هم د دنیا نه لاړ او ډاکټر صاحب ته ویل کړه چې تاسو یو بل ماشوم وشي کنه نو هغه به هم معذوروي نو د خزي او د خاوند یو بل سره تکرار پیدا شو کنه او است کې په اخر کې د جنې له چې دنو طلاق ورکو د جنې چې دنو وس خپل مور پلار کړه دا او د مکمل طور باندې را لېګلې د ملګرو ډاکټر ته دا خبره کړو کنه چې ستاسو بل ماشوم وشو نو ستاسو ماشوم نه د مکمل طور باندې خرابې ملګرو نو یا چې د حارث د کسه د خیرو واله نو دغه د وجه نه چې د دې سره داسې وشولاره حارث چې د مکمل طور باندې وس چې د غایب دی حارث نشته خدای جنې چې دا نو وس هم د حارث په تلاش کړه چې زه حارث وګورم او دغه سره زه واده وکم چې حارث وس صحیح مینه کړو نو چې دا وس د جنې ولګي کنه حارث عمومي دغه نه پس د حارث سره واده کوي کنه نو آیا دا به ټیک خبره وي کنه حارث به دا چې دا پیجنې وس کنه ځکه چې حارث خو مکمل طور باندې ذهني طور باندې خراب شوی دی په عشق کې دومره لیونه شوی دی کنه عشق صحیح طریقه باندې کړل او د جنې د کومه پیملی چې ونه دی چې دنو اوقات ته وکتل او دوی ویل چې کنه چې ستا اوقات نشته هغه د جنې غستو د پاره چې ستا دومره اوقات نشته ستا سره دومره پیسې نشته چې ته د جنې واخلې افسوس خبره ده کنه چې دا پریل کې شوی د کنه نور کله په فلمونو کې چې تاسو په فلمونو کې ډیر کتلې او دا پریل کې شو د یار تاسو به هم په جړه باندې مجبور کې خاطی الک صحیح کړه د تاسو د تصویران ویني کنه نو تاسو به هم په خپل پته ولګی دې کہانی په باره کې تاسو وایي آیا کوس حارث مونږ شي کنه او د جنې وسره واده وکړي نو حارث پټی شي کنه نو تاسو په دې باره کې څه وایي د نورې سی ویډیوګان د لپاره زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ